راشه. سلام علیکم رئیس صاحب. وعلیکم السلام. جوړ بخیر. تاسو به دلته کار یاستئ؟ رئیس صاحب زه دلته د تاسو د دفتر مسؤل یم او تاسو په خدمت کې به یم انشاءالله. ښه، اول خو دغسې کار وکړه چې نوی مقرر شوی یم. د یوې میاشتې تر یوې میاشتې خو هېڅ کار نه کوم، ځکه خلک راځي، مېلمستیاوې وي، تبریکیانې به وي، د ټول شادي برابره کړه او یو پیره چای راوړه. سمه ده رئیس صاحب. صحیح شو رئیس صاحب. اوس معلومېږي یو ښه لوکسګارد. ورځه چای ځه راوړه. راځه چې تر څو هغه راځي زه به یو ګیم هم وکړم، یو پبجي به ووهم. دا پبجي هم زنده‌باد، ساعت تېرېږي، هسې هم کارونه نشته دي. اوهو سم مزه کوي. زه خپل نفر ولم، دا څه عجیبه کار وشو. رئیس صاحب چا درته راوړه؟ خیر رئیس صاحب دلته کښېنه، بس زه لاړ شم خپله ځای ته ودرېږه. یو هېڅوک هم راپرېږدی و، ټول رئیس صاحب ډېر مصروف ده، نور خو مو تا ته آلو ویلې. ورځه نور خپله پوهېږې. ورځه هلکه خپل ځای کې ودرېږه، رئیس صاحب ډېر سخت مصروف دی. ښه، تر یوې میاشتې پورې هسې هم کارونه نشته دي. شاباس شاباس، مخته لاړ شم. اووی راځه. سلام علیکم رئیس صاحب. وعلیکم السلام. رئیس صاحب د مبارکۍ دپاره څوک راغلي دي درته د باندې ولاړ؟ داسې بغل بغل دې راوله، راوله. السلام علیکم رئیس وعلیکم السلام. مبارک رئیس صاحب، راګل تعالی پر راځي. السلام علیکم رئیس صاحب، مبارک شه، مبارک. موافقه ته غواړو، موافقه ته غواړو. مننه جوړ تازه. خیر مهرباني مهرباني. رئیس صاحب هم درته مبارکي وایو، کور مو ودان، خپلو چارو کې بریالي اوسئ او ډېر خوښ شو چې په دا رقم غټ لوړ مقام باندې تاسو وټاکل شوئ. بس دا د دولت ډېره غټه پیرزوینه ده. بس کور مو ودان، خوشحال اوسئ. اول خو د تحفې نه هم ډېره مننه، ښه راغلاست. کور مو ودان. ښه رئیس صاحب، بیا دې هم درته ډېر مبارک کړي. ډېر خوشحاله شو چې داسې یو ښه مقام باندې دولت ته وټاکلې. مبارک. کور مو ودان، کور مو ودان. او دا د دولت ډېر غټه پرېکړه وه چې تاسو باندې اعتماد وکړو. تاسو ته لا بریالیتوب غواړو. ژوندي اوسئ، خوشحال اوسئ. لومړی خو د تحفې نه هم ډېره ډېره مننه کوم. مننه تاسو نه چې زه مو وستایلم. او بل دولت ډېر په ځای ټاکنه وه چې زه یې دلته راوستلم. او دغه دولت دغه نظام چې دی دا واقعا چې با استعداده خلک لټوي، هغه ګماري. نو زه چې دلته رئیس په حیث باندې وټاکلم، دا د دوی ډېر پر ځای باندې ټاکنه وه، او زه به انشاءالله په خپل زموږ دولت چې دی ښې ټاکنې کوي، خو ځینې خلک ترې شکایت کوي. او تاسې څنګه ارزوئ د خلکو شکایتو ته؟ تا څه نظر لرئ دا دولت نه شکایت کوي؟ دولت خو هر څوک پسې غږېږي. دولت پسې خو هر څوک غږېږي، خو موږ پسې هم ډېر خلک غږېږي. خو دولت ډېر یعنې د ملت ډېر حمایه کوونکی دی، خدمتګاره دی. نو انشاءالله چې دولت د ملت غمخوری دی. موږ هم داسې خلک یاستو، ستاسو غمخور یاستو. او کومه پروژه چې ما ته راسپارل شي انشاءالله چې زه به په 2 هفتو کې انشاءالله چې زه پلې کوم. رئیس صاحب محترم، په دې دولت پسې ځینې داسې خبرې هم کېږي چې په دې دولت کې اداري فسادونه ډېر زیات دي. آیا دا تاسو وړاندې دی که نه؟ دا خو دوی هغه خلک چې وظیفه نشي پیدا کولی یا دوی خدمت نشي کولی خلکو ته، خو هسې په دولت پسې غږېږي دا چې موږ یې نور کار یې نشته ده. او موږ خو فساد یعنې نشته؟ نه بلکل نشته، بلکل نشته. اداري فساد قطعا نشته. هو دغه وظیفه به ډېر خلک ووایي چې دا یې په ډالرو په لکاو واخیستې ده، خو نه، زه په خپله
بغیر له واسطې نه راغلی بغیر له واسطې نه راغلی رئیس صاحب کومې ستونزې به حل کوي دلته تاسو د خلکو دغه او د ولس ستونزې خو به انشاءالله حل کوي تاسو به واک اختیار لرئ اوس خو زه د بیا رغونې چارې را سپارل شوي دي نو په دې لنډو ورځو کې به وګورئ چې د کونړ په سیند باندې به یو بند پورته کوم او شونې ده چې هغه پروژې چې د پخواني رئیس نه راپاتې دي که نه هغه به زه انشاءالله چې ژر تر ژره هغه زه تکمیلوم او زه به ځان راته ثابتوم انشاءالله په چارو کې درته ډېرې زیاتې مننه کور موادان کلیوالو نه مننه خوشحال اوسئ زه خو بس ستاسو منطقې ته راغلی یم نوی یم نو کور موادان چې زما اخر اغلاس ته راغلی مننه رئیس صاحب موږ ته اوس اجازه ده ستا وخت به هم نه نیسو تا ته مېلمانه هم راځي او کېدای شي دلته نور اداري کار به هم لرئ نو موږ ته به اجازه مو والا اداري کارونه خو ډېر دي وخت هم نه لرم خو بس مننه چې ما ویلي ورته چې څوک مه راپرېږدئ دغه تحفې مو پرې راوړي خو بس هسې مننه تکلیف ډېر وبخئ مننه کور مو ودان بیا هم بریالی اوسئ مننه خوشحال اوسئ خیر اوسئ خیر اوسئ هسې خلک دي هسې خلک دي راشي پوه شئ راشي تبریکۍ ته راشي عجیب خلک دي اداري فساد نشته رشوت نشته هسې لږ دا خلک دغه چوکۍ مې هم په 2 لکه ډالر اخیستې سوچ وړم چې دا به څنګه پوره کړم هسې بس شهرت لپاره لګېږم د دې ملت غم څه کوي له خیره سره والکه والکه ته راشه لږ مهرباني وکړئ رئیس صاحب اول خو دا ګل ایسته کړه ګل نیټ هم خلاص ده بیخي نیټ خلاص ده ورسره غرمې ته چې پاتې دی یو چرګ راوړه ریډبول ورسره راوړه او انسوره روشن کارت هم دغه نیټ پکې فري کړه دې کې راوړه زه کوم سمه ده رئیس صاحب سمه ده زه ورشه لږ زر کوه ها زړه مې تنګ دی بیخي سلام علیکم رئیس صاحب وعلیکم السلام رئیس صاحب څوک دې لیدلو ته راغلی دی راویلې که مهرباني السلام علیکم رئیس صاحب وعلیکم السلام مهرباني راځه ښه راغله رئیس صاحب دا یو د پروژې یو قرارداد ته دا راته راګنځا که اوس وخت نه لرم ډېره بخښنه غواړم یو څه وخت وروسته راشي رئیس صاحب ما ته خو انډیوالان یو څو ورځې مخکې تاسو چې کله دلته نه وي کېناستئ ما درته ګل راوړی او نور ملګري هم راسره وو دې کې د انډیوالۍ څه خبره ورور خو ما ته خو 1000 نفره د ورځې راځي د دې پورته هم خلک راځي زه خو د هر چا چهره هم ځان سره نشم ساتلی رئیس صاحب ستا هم پکې راسره څه کېږي وروسته راشه ما درته ویلي چې وروسته راشه رئیس صاحب ته خو دا خلاص که یو ځل ما درته ویلي چې وروسته راشه هلکه رئیس صاحب دا یو ځل خلاص که ستا هم پکې څه شته لږ یې خلاص که عجیب خلک یاستئ سړی مجبوروئ باور یار عجیب خلک یاستئ بس خلک مجبوروئ چیف خو نه شي لږ وخت نه لرئ که نه ځئ رئیس صاحب دا امضا که نور هر څه دا هم زموږ چای دی هم دغه دی او نور دې بیا آینده لپاره خوشحال ساتو بس هغه چې کار دی شوی وکړه داسې هوښیار خلک دي والا ډېر هوښیار هلک یې ګوره ښه مقصد یو خبره درته کوم هوښیار هلک راته ښکاري که نه وایم رئیس صاحب جوړ آمد کوه خلکو سره بلکل رئیس صاحب بېغمه شه ستا په اجازه رئیس صاحب موږ بیا هم غم خورو تکړه هلکان چې راشي ما ډېر دغسې خلک خوښېږي ایله به مې بس دغه د چوکۍ قیمت پکې اوسي راځه سلام علیکم رئیس صاحب وعلیکم السلام څنګه دی خالد او که ډک
رئیس صاحب خیر ته خپل ولوله دا مکتوب یو نفر راکړه د اندازې راته سم بس خبرې ډېرې مه کوه راکړه تر اوسه پورې ما د دې چوکۍ مصرف نه دی پوره کړی دا څنګه حالات راغلل یاره دا زمونږ هم څه کاروبار دی یو پروژه نه دولت لاسته راغله نه د بل چی شي لاسته راغله یو رئیس ته مې څومره رشوت ورکړ بل رئیس ته مې څومره رشوت ورکړ هیڅ یو کار نه کیږي موټرې مې هم خرڅې کړې مارکیټونه مې هم خرڅ کړل هیڅ هم نه کیږي دا خو هغه رئیس نه دی چې ما رشوت ورکړی رئیس صاحب رئیس صاحب و رئیس صاحب رئیس صاحب و رئیس صاحب رئیس صاحب یو خو دې ولاړ شي ورئیس هم شي دومره رشوتونه اخیستي دي په دې ورئیس صاحب یو دقیقه مې درسره کار دی رئیس صاحب څه غږونه کوي رئیس صاحب رئیس صاحب زه هغه نه یم زه رئیس نه یم رئیس صاحب ته لکه چې وظیفې نه لرې شوی هماغه رئیس یې نه زه رئیس نه یم هماغه رئیس یې ما زه رئیس نه یم تا د خو ما رشوت اشتباه دې کړې درکړی وروره اشتباه دې کړې تا د هماغه د پروژې په باره کې رشوت درکړی هغه د پروژې په باره کې چې مې رشوت باور درکړی ناوړه که څه غلط شوی وي یو مې درته ګل راوړی او غټ ګل و دومره دا چې غلط شوی زه هغه نه یم چې زما چې راکړه زه هغه نه یم چې غلط شوی هغه نه یم تا هماغه رئیس یې تا دا دومره ډېر رشوتونه چې واخیستل خو دی هماغسې کړی شیره باندې شو دي رکروغ یم وګوره زه رکروغ یم عجیب سړی راځه ما سره دلته یو 2 منټه کښېنه تا سره مې کار دی زه رکروغ یم کله چې موقف کې ما ډېر غلط برخورد مې وکړو خو راکوئ زه په خپلو کړو پښیمانه یم پوه شوې کښېنه دلته څنګه شوې پروژې دي څنګه شولې تا خو والا زحمتونه دي مو ویستل دا او بله پروژه دغه دی څو ورځې وروسته راکوي راته دولت ماشاءالله ډېر هغه کوم چې کښېنه بس د دولت یادونه مه کوه په خدای چې تېر فاسد حکومت بل نشته دلته فاسد بل دولت نشته رشوت خور او چوکیانې خرڅېږي یو بل باندې په خدای خرڅېږي د دولت صفت ماته مه کوه نو رئیس صاحب تا ته چې موږ هلته مبارکۍ ته درغلي یو تا خو داسې صفتونه کول چې زه دې چوکۍ باندې وړ کس وبللم چې اوس یې د وظیفې نه لرې کړې اوس دا خبرې کوي خو زه اوس هم وایم چې وړ کس یم خو هغه چوکۍ په خدای چې ما اخیستې په پیسو مې اخیستې نو چې د تاسو نه یې پوره نه کول چا نه یې پوره کړم وروره ما هم چوکۍ اخیستې وه مشکل راته جوړ و نو ما مجبور وم چې پیسې مې اخیستې وی دولت نه دی ورکوئ ټول فساد دی چوکیګانې خرڅېږي په یو بل باندې دا خبرې تا غلطې دي تا په پیسو باندې اخیستې وه تا تعلیم د همدې لپاره کړی ده چې ته په چوکۍ کښېنې او رشوت واخلې یا عام و غریب ولس وینې وڅکي تاسو کې دا یو کار دی تاسو چې په دولت کې داخل شئ بیا د دولت خوی وئ ټول تاسو لاسه تاسو خلکو ته رشوت ورکوئ زمونږ چې رشوت اخلئ تاسو له لاسه کښېنه غږېږي خبرې نصیحت دولت فاسد ګوري ټول تاسو فساد نه جوړ کړئ رشوت تاسو راکوئ که نه که موږ یې در نه اخلو رشوت تاسو راکوئ رشوت خوره خلک دې په خدا ته اوس دغه معاشري کې هم تجنس خلاص شي په معاشري کې به مو رئیست چېرته دی دا ریاست خپل سر وخوړه خدای مې بېخ شي